أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ضیاءالدین محمدي. تیر درسونو کې مونږه فاینانشل فاینانشل اکاونټینګ چې دی د مالی محاسبې تعارف وکړه، انټروډکشن مو وکړه، هغې باندې ډېر زیات ایکسپلینیشن مونږ وکړو. انشاءالله یو څه ناڅه به ستاسو ذهن ته راغلی وي چې مثال فاینانشل اکاونټینګ څه ته وایي او فاینانشل اکاونټینګ مونږ څنګه استعمالوو او څو قسمه اکاونټینګ مونږ لرو. نو اوس راځو مالی محاسبه د هغې څلورم لیکچر دی مونږ سره د محاسبې اصطلاحات یعنی اکاونټینګ ټرمینالوجیز. صحیح ده. اوس د محاسبې اصطلاحات مونږ وایو. د اصطلاحاتو سره که چېرته مونږ اشنا شو نو کولی شو چې مونږ د اکاونټینګ محاسبه ښه په صحیح توګه باندې وکړو. ځکه که چېرته مونږ ټرمینالوجیز ونه پیژنو، صحیح ده، نو اصطلاحات د محاسبې ونه پیژنو نو مونږ نشو کولی چې مونږ څه کړو، بیلنس شیټ جوړ کړو، یا مونږ نشو کولی چې مونږ جرنل لیجر ټرایل بیلنس وغیره وغیره جوړ کړو. صحیح ده. انشاءالله دا په پرله پسې او په سیکوینس کې به مونږ انشاءالله دا ټول درسونه وایو. اوس راځو ټرمینالوجیز کې د ټولو نه اول باید مونږ وپیژنو چې بزنس څه شی ده. بزنس څه شی دی؟ ټول هغه قانوني فعالیتونه چې هدف یې د ګټې لاسته راوړل وي. Those activity which aims profit. Those legal activity which aims profit. مطلب هغه کاروبار، هغه قانوني فعالیتونه، هغه قانوني کاروبارونه چې د هغې هدف صرف او صرف څه وي؟ ګټه وي، خو په لیګل کاروبار وي. دغه ته مونږ بیا څه ویلی شو؟ بزنس ویلی شو. اوس راځو څه ته؟ سوداګرۍ ته. سوداګرۍ کې چې دی مونږ سره سرمایه چې کومه ده کیپیټل. سرمایه مونږ څه ته وایو؟ سرمایه هغه مقدار یا شتمنۍ ته ویل کېږي چې د سوداګرۍ د مالک لخوا په سوداګرۍ کې پانګونه شوي. یعنی مطلب دا دی، مثال احمد ته غواړي بزنس شروع کړي، پیسې ورسره د 1,00,000 افغانۍ دي ورسره، خو غواړي بزنس شروع کړي. د احمد چې کله پیسې بزنس ته راوړي او دی په بزنس کې واچولې او بزنس یې په شروع کړ، دا 1,00,000 افغانۍ په دې بزنس کې د دې سرمایه شوه، د دې کیپیټل شو. صحیح ده. اوس راځو بیا ورپسې مالک، پروپرایټر یا اونر. صحیح ده. مالک څوک دی؟ هغه سړی، هغه فرد، هغه شخص چې پیسې په سوداګرۍ کې ولګوي. یعنی مطلب دا دی a person who invest money in business. صحیح ده. صحیح ده که نه؟ هغه شخص چې څوک په بزنس کې پیسې مصرف کړي، څوک په بزنس کې سرمایه گذاري وکړي. سرمایه گذار ته مونږ مالک ویلی شو، مونږ پروپرایټر ویلی شو. صحیح ده. بیا ورپسې راځو مونږ څه ته؟ ډراونګ ته. ډراونګ چې کوم دی که نه، د شخصي استعمال لپاره پیسې یا توکي وباسي یا وباسل. یعنی ډراونګ په اکاونټینګ زبان کې کله چې احمد مثال په 1,00,000 روپۍ بزنس شروع کړ، صحیح ده، بالکل صحیح ده چې احمد بزنس شروع کړ په 1,00,000 روپۍ باندې، خو که چېرته احمد راځي د دې بزنس نه پیسې وباسي، د څه شي نه پیسې وباسي؟ د دې بزنس نه پیسې وباسي او هغه د خپل شخصي فایدې لپاره وباسي. شخصي فایدې لپاره وباسي. یعنی څه فایدې لپاره وباسي؟ کولی شي چې وباسي، خو بزنس کې خو چې دی 1,00,000 روپۍ چې د بزنس کې اچولي دي، 1,00,000 روپۍ باندې احمد بزنس مثال سرمایه گذاري کړې ده، یعنی دا بزنس ریسپانسیبل دی، ذمہوار دی چې د 1,00,000 افغانۍ چې دی کومه سرمایه گذاري کړې ده، احمد دا بزنس بیرته چاته ورکړي؟ احمد ته ورکړي. صحیح ده. د بزنس لپاره دا یو قسم لایبیلیټي شوه. خیال دی. خو د دې احمد کیپیټل دی، خو کله چې د دې کیپیټل نه د دغه پیسو نه احمد ډراونګ کوي، شخصي فایدې لپاره پیسې وباسي، دغه پیسو ته مونږ ډراونګ ویلی شو.
که دا مونږ په جورنال کې ریکارډ کوو نو دا به مونږه with the name of a drawing we have to record it صحیح ده مونږ به په ډراوینګ سره ریکارډ کوو دا به بیا پرله پسې یو به دا راځي انشاءالله په دې به چې دی مونږ څه کوو په دې به مونږ چې دی په ژورنال لیجر ټرایل بیلنس کې به په دې ټولو باندې ډیټیل سره په سیکوینس کې په کرونولوژیکل آرډر کې به مونږ د هر یو سټپ بای سټپ ایکسپلینیشن راځي په دې به انټرینې راځي انشاءالله ورخطا کېږئ مه خو ځان تکړه کوئ صحیح ده اوس راځو مسؤلیت مونږ وایي لایبیلیټي مکلفیتونه هغه پورونه دي چې یو سوداګر باندې په راتلونکي ځینې وخت تادیه کړي صحیح ده که نه یو سوداګري به په راتلونکي وخت تادیه کوي لکه مثال بزنس احمدو ما درته مخکې مثال درکړه دا مثال زه بار بار ځکه در کوم چې تاسو ته واضح شي ښه ګوره سرمایه ګزاري 1 لک روپۍ احمد وکړه که نه صحیح ده اوس احمد چې دی سرمایه ګزاري خو وکړه اوس ځي یو چا نه سودا راخلي او هغه په قرض راخلي نو چې په قرض راواخیسته نو دا څه شی شو دا قرض شو لایبیلیټي شو یو مسؤلیت شو د احمد د بزنس لپاره که نه د بزنس لپاره څه شی شو یو لایبیلیټي شوه دغه بزنس به د لایبیلیټي به چې دی یو څه وخت بعد به ورکوي که نه یا به وایي چې کال بعد یې راکړه یا 2 کاله بعد یې راکړه یا میاشت بعد یې راکړه پوهېږي که نه یا 10 ورځې بعد یې راکړه یا د کله دا سودا خرڅه کړه ماته یې راکړه نو دغه یو قسم لایبیلیټي ده یو مسؤلیت ته راجع کېږي دا ورته بیا د احمد به دا پیسې د دې بزنس نه بیرته ورکوي صحیح ده که نه که مونږ د یو عام دوکاندار هم واخلو عام دوکاندار چې کوم دی مثال زه هم دوکاندار دی احمد دی یا مثال که طور په زه ځمه کلي کې دوکاندار ته ځمه چې ماته یو من چینی راکړه یو من بوره راکړه نو زه چې کله یو من بوره اخلمه صحیح ده خو په قرض مې ترې واخیسته ځم چې تنخوا مې راووته تا ته به یې زه درکړم صحیح ده که نه نو دغه تنخوا چې کله راوځي زه به بیا ورکوم نو اوس خو راسره پیسې نشته نو دغه په قرض مې چې واخیسته دغه زما یو مسؤلیت شو یو لایبیلیټي شو په ما باندې یو اکاونټ پیبل دی لایبیلیټي ده دا به زه ورکوم دغه ته موږ مسؤلیت وایو صحیح ده بیا چې دی مسؤلیت چې دی په 2 ډوله دی ښه یو اوږدمهاله مسؤلیت دی څه شی دی لانګ ټرم لایبیلیټي ده او بل چې دی په بل سلایډ کې راځي په بل سلایډ کې لنډمهاله یعنی شارټ ټرم لایبیلیټي ده اول راځو لانګ ټرم لایبیلیټي ګوري ډېر اسانه دی لانګ ټرم لایبیلیټي څه ته وایي هغه څه دي چې معمولا د یو کال مودې وروسته تادیه کېږي مطلب څه مطلب those liability which we must pay after 1 year more than 1 year مطلب دا دی چې د یو کال نه زیاته موده کې چې کوم پیسې مونږه ورکوو صحیح ده چا نه هم قرض اخیستی دی احمد نه 1 لک روپۍ چې دی سرمایه کړې ده سرمایه ګزاري کړې ده احمد لاړ یو چا نه قرض واخیستو صحیح ده او هغې نه لانګ ټرم قرض واخیستو یعنې مطلب دا دی چې د کال نه بعد کې به یعنې مثلا دا دی چې 2023 کې ته 2025 کې به زه درکوم نو دې ته بیا مونږ چې دی لانګ ټرم لایبیلیټي وایو لانګ ټرم یا اوږدمهاله مسؤلیت د دې احمد دپاره د دې احمد د بزنس دپاره دا اوږدمهاله مسؤلیت شو صحیح ده بیا چې دی لنډمهاله صحیح less than 1 year د یو کال نه کم هغه څه دي چې د یو کال په اوږدو کې د تادیې وړ دي لکه د تادیې وړ بل د کرایه تادیه او داسې نور صحیح ده که نه اوس مثال کې طور په صحیح ده مثال لنډمهاله مسؤلیت یو واضح مثال باید مونږ ورکړو صحیح ده بل مثال دا دی د کور کرایه ده صحیح ده د کور کرایه ده تا یو میاشت پوره شوه کرایه در سره نشته تا یاره بله میاشت کې به درکړم نو چې بله میاشت کې به دا هم درکړم ما به درکړم نو دغه چې دی لنډمهاله مسؤلیت دی شارټ ټرم لایبیلیټي ده څه به ده خامخې ځو شتمني څه ته وایي شتمني یا اسیټس هغه توکي چې مالی ارزښت لري او د سوداګرۍ ملکیت لري
د بیلګې په توګه د توکو ذخیره، فرنیچر، ودانۍ او نقد پیسې. ایسټ څه شی دي؟ شتمني څه ده؟ هر هغه څه چې یو ارزښت ولري، صحیح ده که نه، چې یو ارزښت ولري، د پیسو ارزښت ولري، مالی ارزښت ولري. ستا په بزنس کې که هر یو څه وي، احمد په 1,00,000 روپۍ باندې بزنس سٹارټ کړ. بزنس یې چې سٹارټ کړ، کمپیوټر یې واغسته، میز یې واغسته، دفتر په کرایي باندې ونیو، دفتر دپاره نور لوازم واغسته، دفتر دپاره چې دی بورډ واغسته، مثال نور واړه چې کوم دي د کچن دپاره سامان واغسته. صحیح ده، کچن اشپزخانې دپاره سامان واغسته. دغه ټول څیزونه چې کوم دي که نه، دا ستا شتمني ده. مالی ارزښت خو لري که نه؟ اوس نو کمپیوټر دی اخیستی دی، مالی ارزښت لري که نه لري؟ بلکل یې لري. صحیح. اوس راځو ثابته شتمني. بیا دغه شتمني چې ده دا فردر بیا ایکسپلین شوې ده، ایکسپنډ شوې ده. صحیح ده، په دوه ډوله ده. یو چې دی فکسډ ایسیډ دی، یو کرنټ ایسیډ ده. ګوره فکس ایسیډ کوم یو دی؟ ثابته شتمني. د شرکت هغه څه د کاروبار چلخ لپاره پیرودل شوي وي، نه د بیا پلور لپاره، ځمکه، ودانۍ، فرنیچر او داسې نور. ګوره فکس ایسیډ څه دي؟ هر هغه څه چې مونږ د خپل بزنس لپاره اخیستي وي خو دوباره بیا نه خرڅوو. یعنی those things which we buy but not for resale. مونږ اخیستي وي خو دوباره خرڅوو نه، د خرڅلا لپاره مو بیرته نه وي اخیستي. دغه ته مونږ ثابته شتمني وایو. یعنی مثال کې تور پې راځئ، څنګه 1,00,000 روپۍ باندې بزنس شروع کړو. تاسو به وایئ چې دا 1,00,000 روپۍ څنګه احمد همدا دی، خو ما 1,00,000 روپۍ ځکه چې یو مثال ونیسم، انشاءالله به پوهېږئ. په همغه 1,00,000 روپیو کې تاسو ته زه هر یو مثال درکوم. 1,00,000 روپۍ باندې چې دی بزنس شروع کړ، سمه ده. 1,00,000 روپۍ باندې بزنس شروع کړ، په دې 1,00,000 روپیو کې دې ځمکه واخیسته، دې کمپیوټر واخیسته، صحیح ده، دې فرنیچر واخیسته، دې تولیاګانې واخیستې، دې وغیره وغیره چې څه کېږي هغې واخیسته. صحیح ده که نه؟ نو دغه څیزونه چې د واخیسته، دوی خو دې دپاره نه دي اخیستي چې زه دا میز والم او بېرته یې خرڅ کړم. صحیح ده. دغه میز چې دی دا فکس ایسیډ ده. کمپیوټر واخیسته د خپل یوز دپاره چې دفتر کې پې کار وکړم که نه، بزنس ته پې کار وکړم که نه، بیلانسونه پې جوړ کړم که نه، جنرل لیجر ټرایل بیلنس پې وکړم، ډیټابیس نه پې کار والم، مکتوبونه پې ولیکم. صحیح ده. دا د ده ثابته شتمني ده. سوري، پوهېږئ که نه؟ دا د ده څه کومه شتمني ده؟ دا ثابته شتمني ده. پوهېږئ که نه؟ نو دا چې دی که نه، ثابته شتمني فکس ایسیډ هر هغه څه دي د بزنس چې کوم مونږ دوباره د خرڅلا لپاره اخیستي نه وي، هغه هم د خپل ځان لپاره اخیستي وي او مونږ سره پراته وي. که کله خراب شو، ګډوډ شو، کباړ شو، سکریپ ویلو شي، ایسته د منځه لرې کوو، خرڅوي. صحیح ده. بله چې دی اوسنۍ شتمني ده، کرنټ ایسیډ، کوم چې د یو کال په اوږدو کې په نقدو بدلیږي، بدل کېدی شي. د بېلګې په توګه د نقدې پیسې، د نقدو معادل حسابونه، د ترلاسه کولو وړ حسابونه، د ذخیره لیست، د بازار ور تضمینات. ګوره کرنټ ایسیډ څه دي؟ کرنٹ ایسیډ هر هغه څه دي د بزنس which we can easily convert to cash، کوم چې یو کاروبار په اسانۍ سره پیسو ته تبدیلی. یا مثال بل تعریف، هر هغه څه دي ثابته شتمني نه، کرنٹ ایسیډ اوسنۍ شتمني یا کرنٹ ایسیډ هر هغه څه چې کوم مونږه د یو کال په موده کې خرڅو او هغه بیرته پیسو ته تبدیلیږي. پوهېږي که نه؟ دغې ته مونږ کرنټ ایسیډ ویلی شو. صحیح ده. پوهېږي که نه؟ ډېر اسانه دي، انشاءالله مشکل به پکې نه وي. بل سلایډ ته ځو. اوس ګورئ دلته څه وایي، اکاونټ ریسیویبل. اکاونټ ریسیویبل ډېر مهم دی. اکاونټ ریسیویبل یا ډیټر. اکاونټ ریسیویبل څه وایي؟ یو شخص یا اداره چې سوداګري، توکي یا خدماتي په قرض
باندې اخیس باندې پلورلی وي او پیسې یې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. صحیح ده که نه؟ اوس ګورئ ښه، احمدو بزنس یې شروع کړ، لاړه ښار ته، بازار ته لاړه، بازار ته لاړه د اشپزخانې دپاره چې د سامان په کار شو، مثال فوډ ایکسپنس غواړي چې وکړي، لوبیا والي، دال واخلي، وچې مساله وغیره چې هر څه دي دا واخلي. سیده دی په کار واخیست، په قرض واخیستل. چې احمد په قرض باندې واخیستل، د احمد دپاره څه شی ده اکاونټ پیبل دی او اکاونټ ریسیوبل د چا دپاره دی؟ د هغه دوکاندار دپاره دی. دا دوکاندار اوس مثال بل یو واضح مثال والم چې دې کې کنفیوز نشي. ګوره ښه، اکاونټ ریسیوبل څه دي؟ مثال احمد دی، بزنس شروع کړی دی، کمپیوټر خرڅوي، صحیح ده، او بل یو کسټمر راځي هغه ته کمپیوټر اخلي. د احمد د بزنس د کمپیوټر واخیست، مثال موږ د کمپیوټر کاروبار کوو، کمپیوټر ما ورته ورکړ، کمپیوټر مې چې ورکړ په پیسو باندې، مثال ورمې که کمپیوټر هغه مې انوایس کړ، وایي ما پسې ولیکه څه به بیا درته بله میاشت کې درکړم. نو دغه چې کوم دی، دغه پیسې چې په بله میاشت کې ما ته راکوي احمد مزه بزنس نه، زما بزنس نه کمپیوټر لاړه، دغه پیسې چې کومې ما ته په بله میاشت کې راکوي، دغه زما دپاره اکاونټ ریسیوبل دي. څه شی دي؟ اکاونټ ریسیوبل دي. صحیح ده. او دغه پیسې چې کومې ما ته راکوي دا اکاونټ ریسیوبل دي، او دا پیسې چې کومې دغه کسټمر چې ما نه د کمپیوټر اخیستی دی، د دې دپاره دا اکاونټ پیبل ده، دا لایبیلیټي ده، دا یو قسم مسؤلیت دی، پور ورکوونکی چې ورته ویلی شي، کریډیټر ورته مونږ ویلی شو. څنګه ګورئ، هغه اداره یا شخص چې له هغه څخه سوداګریز توکي یا خدمات په کریډټ پیرودل کیږي. یعنی مثال اکاونټ پیبل دی. اوس داسې واضح مثال زه تاسو ته درکړم، کمپیوټر یې زه خرڅوم، هماغه مثال به والم چې لږ واضح شي. کمپیوټر یې زه خرڅوم، صحیح ده، ما سره کمپیوټر کې کمبود راغی، لاړم بازار ته چې یاره کمپیوټر ما اډر ورکړ، چې اډر مې ورکړ 10 کمپیوټر مې چې د خپل بزنس ته راوغوښتې، احمد خپل بزنس ته کمپیوټر 10 دانې راوغوښتې، صحیح ده، 10 دانې چې راوغوښتې نو انوایس راولېږه، ما ورته ویل چې بله میاشت کې 2 میاشتې بعد به زه دا درکوم. نو دغه پیسې چې زه ورکوم دغه زما دپاره لایبیلیټي ده، دا اکاونټ پیبل دی، زه اکاونټ پیبل یم. مثال زما بزنس اکاونټ پیبل ده، یعنی مطلب دا دی یو څه پیسې داسې لري چې دا به خامخا ته ورکې، یعنی زه کریډیټر شوم، زما بزنس کریډیټر شو، او چا نه چې ما دا 10 لپټاپ واغېستې هغه ډیټر شو، ځکه هغې ته به زه دا پیسې ورکوم. انشاءالله چې پوه شوي به یې. اوس راځو لګښتونه، ایکسپنسز، هغه لګښتونه چې شرکت د توکو، خدماتو او تولید پلور لپاره کوي لګښتونه بلل کیږي. ګوره ایکسپنسز څه دي؟ ایکسپنسز موږ د دې لپاره کوو چې موږ پیسې وګټو، صحیح ده که نه؟ هغه لګښتونه دي چې شرکت د توکو، خدماتو او تولید پلور لپاره کوي، لګښتونه بلل کیږي. ټول هغه څه، یعنی مثال که مونږ اډورټایزمنټ کوو، مونږ مثال یو پروډکټ دی، تولیدات دی لانچ کوو، تولیدات مونږ چې دی مثال غواړو چې مثال بازار کې دا وړاندې کړو، نو باید هغې دپاره مونږ اشتهار وکړو. دغه اشتهار چې دی دا زموږ دپاره یو ایکسپنس دی، اډورټایزمنټ ایکسپنس یا اشتهاري مصارف ورته مونږ ویلی شو، صحیح ده که نه؟ یا مثال اجناس دې مونږ جوړ کړل په شرکت کې، اجناس خو ډېر مونږ جوړ کړو، مونږ غواړو چې مونږ یو دوکان هم نیولی دی، سیل سنټر دی، مونږ د وړو سیل سنټر ته، نو دا چې کله ګاډي کې واچو، دا ګاډی چې کله هلته ځي، دی چې دا کوم تیل مصرف راځي دا زموږ دپاره څه شی دی؟ ایکسپنسز دي، صحیح ده. ښه، د پانګې لګښت،
کیپټل ایکسپنس هغه لګښتونه چې د اوږدې مودې لپاره ګټه چمتو کوي. د پانګې لګښتونه به د بیلګې په توګه، یعنې مثال پانګې لګښت څه دی؟ یو ګاډی موږ واخیسته که نه، بزنس مې شروع کړ، د بزنس لپاره ما یو ګاډی واخیسته، دا کیپټل ایکسپنس ده. کیدای چې وخت په وخت دا خرابېږي، صحیح ده، ارزښت کې کمی راځي، خو مطلب دا دی چې د دې ګاډی چې ما خپل بزنس ته واخیسته، که زه دا د بل ګاډی نیسم او هغې ته مثال زه ټانکۍ ډکوم او یا بل څه کوم، نو هغې باندې مانه مصرف راځي، ډېر راځي، صحیح ده. هغې په عوض به هم زه راوړم، خو هغومره ګټه به نه کوم لکه څومره چې په دې کیپټل ایکسپنس باندې زه کوم. نو خپل ګاډی مې واخیسته، ګاډي باندې چې کوم ګاډی چې کوم ما واخیسته، دغه ګاډی زموږ دپاره کیپټل ایکسپنس ده، صحیح ده که نه، د پانګې لګښت یا د سرمایې لګښت. بیا ورپسې د عوایدو لګښت ریونیو ایکسپنس، هغه لګښتونه دي چې په سمدستي توګه ګټه ترلاسه کوي. لکه مثال دې کې یو مثال هم ورکړی دی، یعنی مونږ تولیدات جوړ کړه خو خپل ګاډی نه لرو چې مونږ د تولیدات یا د اجناس بازار ته ویشو، صحیح ده. یو چا سره خبره وکړه چې یاره وروره دغه ځي پوره ته پیسو وړي، صحیح ده. یا داسې کېږي مونږ ګاډی تیار اخیستی دی، په 1,00,000 افغانۍ یا 10,00,000 افغانۍ باندې مونږ ګاډی اخیستی، ګاډی مونږ ته ولاړ دی، صحیح ده که نه. خو کیپټل ایکسپنس هم کړی دی، ګاډی ولاړ دی. خو کله چې مونږ غواړو چې د خپل تولیدات یا اجناس بازار ته ویسو، ته یې ګاډي کې یې نو د ګاډي خو خپله نه ځي که نه، دې کې خو به تیل اچوي، نو چې ټینکۍ دې ورته فول کړه، چې کله دا ته لاړې مثال کابل ته دی، هلته کابل کې به بازار کې دې کوز کړو، دا ټینکۍ چې کله مثال ډکه شو هلته تشه شو، بېرته رالې را دې وړه چې ده څومره په دې باندې خرچه راله ده کرایي، صحیح ده که نه. دا ټینکۍ ډکول چې کوم دي دې ته بیا مونږ ریونیو ایکسپنس وایي. دا ریونیو ایکسپنس دې ته ولې وایي؟ ریونیو ایکسپنس ځکه وایي چې په دغه ایکسپنس سره مونږ ریونیو جنریټ کوو. که د تولیدات دلته وي نو مونږ ریونیو جنریټ کوو که نه؟ نه شو جنریټ کولی، په خپل ځای باندې پرتې یو. که مونږ د یو ځای نه بل ځای ته شفټ کړو نو د شفټ کولو باندې خرچه خو راځي، خو د خرچې نه هم مونږ ته یو عاید لاسته راځي. نو دغه چې دی دغه نننی زمونږ درس او ډېر مهم درس دی، ډېر امپورټنټ درس دی، او ټرمینالوجیز کې صرف 4 سلایډونه مونږ وویله. مهرباني وکړئ دا ټول سکپ کوئ مه، وګورئ او ښه په ترتیبوار شکل باندې او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زمونږ د چینل هم د سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره، او کمنټ کې که څه مشکل لرئ کمنټ کې مونږ نه سوال وکړئ، انشاءالله as soon as possible به ستاسو پوښتنو ته مونږ جواب وایو. ډېره زیاته مننه، کور مو ودان خوشحاله اوسئ.